बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबानो ज़मूंग नन्हे टॉपिक दे द जॉन्डिस बारे के डॉक्टर साहबानो स्प्लिन होता सो पेजने स्प्लिन ता वेल कीगी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम वर्ता वेल कीगी वली वर्ता ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी वेल कीगी ज़का ची आरबीसी पर स्प्लिन की लाइस कीगी कला ची द आरबीसी लाइफ टाइम ख़त्म शी डेड कीगी नो हागा राजी स्प्लिन ता स्प्लिन की हागा ख़त्मीगी लाइसिस कीगी ग्रेवयार्ड हागा ज़ेते वेल की कम ज़के ची दचा जुआन ख़त्मीगी नो डॉक्टर साहबानो कला ची हम आरबीसी पर स्प्लिन की लाइसिस शी ख़त्म शी नो दी सखा यौ रकम पेगमेंट उजी कोम द चिमुंग वायु यौ ता बेलेरुबिन वायु او بل ته بیلیورډین وایو بیلیورډین ډاکټر صاحبانو د دې پیګمنټس دا چې کوم واس پروډکټ دی د دې رنگ چې دی ډاکټر صاحبانو یلو دی خاص کر د بیلیروبین رنگ اوس ډاکټر صاحبانو دا کار هو شو آر بی سی ختم شوله سپلین کې واس پروډکټ پیدا شو چې بیلیروبین او بیلیورډین ورته ویل کیږي نو دغه اوس لیور چې دی ډاکټر صاحبانو دغه چې کوم پروډکټ دی یلو دا لیور کلیکټ کوي خپل ځان ته لیور چې کلیکټ کو نو لیور چې دی لیور یې ډاکټر صاحبانو ورکوي ګال بلډر ته لیور بایل جوړوي که نه ګال بلډر ته ورکوي صحیح شو ډاکټر صاحبانو ګال بلډر ورکوي سمال انټسټاین ته سمال انټسټاین ورکوي لارج انټسټاین ته او لارج انټسټاین په سټول کې ایکسکریټ کوي د ان اس پتروي د باډي څخه ریموف کوي په سټول کې ځکه هو ډاکټر صاحبانو د سټول رنګ هم یلو وي remove from body and stool by NS ډاکټر صاحبانو دا یو نارمل پروسه وه دغه ټایم کې هر څه نارمل دي خو اوس داسې کوم آفت په باډي کې رامنځته شو چې دغه بیلیروبین او بیلیورډین د باډي څخه نه ریموف کیږي نه ایکسکریټ کیږي ځکه په باډي کومه پیتالوژي رامنځته شوې ده نو همدغه چې کوم کلر دی د بایل د بیلیروبین او بیلیورډین چې کوم کلر دی یلو همدغه کلر په سکن کې یا د سکن په کوم ټیشو باندې ډیپوزیشن کیږي او جنډس رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو مونږ اوس جنډس تعریف کوو چې اکومولیشن آف بایل پیګمنټ لکه بیلیروبین او بیلیورډین ان سکن اینڈ ادر ټیشو ګورې ډاکټر صاحبانو هماغه چې کوم کلرو دا ډیپوزیشن کیږي په سکن او سکن په نورو ټیشوز باندې همدغه پیګمنټس اوس مونږ وایو دا څه وجې نه داسې کیږي ولې نارمل حالت کې نه ریموف کیږي په سټول کې او په بلډ کې ولې سیوا کیږي د دې څه کازز دي مونږ سره لومړی کازز چې دی ډاکټر صاحبانو هغه مونږ سره دی پری هیپاټیک دویم مونږ سره دی هیپاټیک او دریم دی ډاکټر صاحبانو پوسټ هیپاټیک هیپاټیک هم مونږ پیژنو لیور ته ویل کیږي او پری وی د مخکې او پوسټ وی وروسته نو پری هیپاټیک جنډس هغه جنډس دی چې په لیور کې مشکل نه وي لیور نارمل وي مشکل په سپلین کې وي څه مشکل وي په سپلین کې ډاکټر صاحبانو مشکل دا وي چې په سپلین کې ډېر زیات آر بی سی بریک ډاون کیږي ډېر زیات بیلیروبین او بیلیورډین په سپلین کې جمع کیږي را پیدا کیږي نو لیور نشي کولی چې زیات بیلیروبین کلیکټ کی نارمل چې څومره د هغې وظیفه ده د هغې جاب دی هغه کوي او کوم چې اضافي بیلیروبین پیدا کیږي هغه باندې د لیور وس نه رسیږي او هغه واپس په بیلیروبین په سپلین کې پاتې کیږي او په بلډ کې ګرځي ډاکټر صاحبانو نو موږ وایو چې a lot of RBC breakdown
د دې دا وجه شوله چې آر بي سي ډېره زیاته جوړېږي ځکه نشي کولی لیور چې زیات دغه نه کلکټ کي دا بیلیروبین. نو دا مشکل په سپلین کې شو د هرې بیمارۍ د وجې نه چې هم آر بي سي زیات مات شول په سپلین کې ډېر زیات بریک ډاون یې وشو نو بیلیروبین به سیوا کیږي. بل دویم راځو ډاکټر صاحبانو هیپاټیک دا. هیپاټیک مینس چې دا مشکل دا پرابلم په لیور کې دی یعنی لیور کې کوم انفیکشن رامنځته شوی دی یا چې دی ډاکټر صاحبانو هیپاټایټس رامنځته شوی دی. ټیسټ مین کله چې هم د کوم ډیزیز په آخر کې آیټیس راشي ITIS ایټیس راشي مطلب دا شو موږ سره التهاب سویلنګ دی ډاکټر صاحبانو. مطلب دا دی خلاصه چې په لیور کې مشکل دی دا او بل چې دی ګرانو ډاکټر صاحبانو پوسټ هیپاټیک دی. پوسټ مطلب د لیور څخه بعد یعنی لیور کې مشکل نشته دی نه بسپلین کې دی مشکل چې دی هغه په ګال بلډر کې دی. لیور خو ګال بلډر ته حواله کوي خو ګال بلډر کې څه ستونزه رامنځته شوې ده ابسټرکشن رامنځته شوی دی سټون پکې پیدا شوی دی. سټون د ګال بلډر چې کم ډک دی هغه بلاک کړی دی او بایل چې دی ګال بلډر غواړي چې بایل ریموو کړي ځکه لیور ورته ورکړی بایل خو چون هلته کې چې کله سټون رامنځته شوی دی نو د سټون د وجې نه ډک بند شوی دی ځکه نشي کولی چې بایل ریموو شي او سمال انټسټاین ته ورکړي. نو ډیو ټو obstruction of gallbladder. نو ډاکټر صاحبانو دغه کازز د پری هیپاټیک او د هیپاټیک او د پوسټ هیپاټیک ان شاء الله چې ډاکټر صاحبانو یو څه مو ته زده کړي وي او په خپل ځان ډېر پام کوئ ډاکټر صاحبانو. الله مو مل شه.